رسول صلی الله علیه وسلم وی لقیت ابراهیم لیلة اسری بی په کومه شپه باندې چې زه بر اسمانونو ته ختلی ومه نو زه د ابراهیم علیه السلام سره ملو شوی ومه فقال نو ماته دا وویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم یا محمده اقرئ امتك مني السلام زما د طرف نه خپل امت ته سلام وایه واخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وانها قيعان ويغوت دوی چې جنت ډېره ښایسته خاوره ده او د جنت ډېرې خوږې اوبه دي وانها قيعان او هغه یو ډاګه ځمکه ده وان غراسها او په هغې کې چې کوم بوټی نه حلولی کېږي هغه دا دی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یو حدیث کې دا راځي دا امام ترمذي رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی من قال سبحان الله وبحمده چا چې دا ذکر وی سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة الله به یو ونه د لپاره نهالی صرف په دې باندې سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمده نو چې انسان سحر ماښام خپله ژبه لمده ساتي په دې ذکر باندې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څومره په اسانۍ باندې مونږ ته د جنت ته نعمتونه میلاویږي دا ستا چې کوم ځای دی په جنت کې هغه ته ښایسته کولی شي په دې قسم اذکارو